ډاکټر صاحب بعضې خوښیانې د خپلو انګیاندو په سر خپل مسافر بچو ته وړه خبره د لمسې په طور کوي. تاسو دې باره کې څه وایې؟ زما بچې لمسه اسم ښه شی نه دی او بیا خصوصي توګه باندې مسافرو بچو ته وړه خبره د لمسې په طور باندې کول د هغه کور روانول دي او بیا د هغه ښځه به څه داسې قسمه فریاد کوي لکه ننګیال صاحب په خپلو شعرونو کې وایي چې لمسه د اغیار چې مې جانان ته رسېدلې ده، بیا زمون خبره نن خفګان ته رسېدلې ده او ماله یې زما د ارمانونو دنیا ورانه کړه، خدای خبر د چا خیره اسمان ته رسېدلې ده. نو کومې خواښیانې چې وړې خبرې د لمسې په طور خپلو مسافرو بچو ته کوي نو دوه غټ نقصان یې دي. یو نقصان خدا دی چې دغه بچي خامخا د خپلې مور نه مجبوره وي په ضد کې به راشي او خپلې ښځې سره به خبرې کول بند کړي. نو چې یوه ښځه مور پلار یې پرېښې وي، وروڼه خویندې یې پرېښې وي او د خاوند کور ته راغلي وي او بیا خواښ هم ترې خپوي او خاوند هم ورسره بیا خبرې نه کوي، د هغې به کومه لاره وي؟ د هغې په ذهن کې به خبرې ډب کیږي او بیا د ښځو ذهن داسې دی چې هغه د خپل ذهن سپکولو دپاره هغه دغه خبرې ټینګولی نشي، لا مخاله چاته به یې کوي، نو یا به یې ګاونډیانو ته کوي، نو دغه ښځه به وشرمېږي، به یې خاوند وشرمېږي، به یې د خوښ وشرمېږي او که ګاونډیانو ته یې نه کوي نو بیا کله دوی سودا لځي بازار ته او دکاندار ته به خپل زړه سپک کي، نو ډیره د شرم خبره ده. نو یو اړخ ته دا نقصان وشو چې دغه ښځه به خپل زړه د نورو خلکو ته تشوي چې د هغې د وجې نه به به خاوند شرمېږي، به یې خواښې شرمېږي، به یې خاندان شرمېږي. بل غټ نقصان دا دی چې دغه خاوند ته به شیطان په ذهن کې اچي چې ښځې سره خو اسم خبرې نه کوې، نو راشه بل چا سره خبرې شروع کا چې په دوبۍ کې وي او پیسې هم ډېرې ګټي او خپلې ښځې سره خبرې نه کوي، نو کیدی شي په التو غلطو باندې سر شي او نورو خلکو سره خبرې کول شروع کی. نو یو اړخ ته به د پیسو نقصان کیږي او بل اړخ ته به کور روان شي. نو زما ټولو خواښیانو او میاندو ته دا خواست دی چې خپل زړونه غټ ساتئ او وړې خبرې خپلو مسافرو بچو ته مه کوئ، ځکه چې یو اړخ ته به ستاسو په کور کې چې ستاسو کومه انګور ده هغه به پریشانه شي او تاسو به هم پریشانه شئ او بل اړخ ته به ستاسو زوی چې مسافر دی هغه به پریشانه شي. نو زما ټولو پښتنو میاندو او خواښیانو ته دا خواست دی چې خپل زړونه غټ ساتئ او وړې خبرې خپل مسافرو بچو ته مه کوئ، ځکه چې دا د هغه دپاره هم د نقصان خبره ده او ستاسو دپاره هم د نقصان خبره ده. کو چېرې مونږه وړې خبرې په خپل منځ کې حل کو او مسافر شازلمي ته لرې ساتو نو هغې به په همت سره محنت او مزدوري کوي، نو کیدی شي دغه د غریبۍ دا ورځ مو یو نه یو ورځ په خوشحالۍ او په مالدارۍ بدله شي. ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه. لویه شي بچې.